اکثر په ارګنایزیشنز کې او په کور کې جګړې په دغه باندې مور وای چې دا زوی به زما دا جوړیږي، پلار وای دا زوی به زما دا جوړیږي، نیکه پکې وای چې تاسو پکې سوې مالا دا خو زمان وسه دی دا زوی به داسې جوړیږي، نیا پکې وای بس ته بچو کې می اختیار نو خو مسوره به سو ګوتی وروړي او ماشوم غریب پکې سفر شي. دا ټول ډیفینیشن یو شی دی فیملی. ماشوم به مزي ریلیکس به وي، خاندي به نن خو په خپل مرزه نه خندلی شو نه جوړلی شو لیټرلی که خاند عموم یو پلق وای او کو جوړ وی خلا جاړي وګه یو پلق دی بلم ما ته پکې اوس لا ویلا جاړي غلط کارم کوي جاړي نو بیا جوړل هم نشي. تاسو دا کدا څنګه ده حکومت ته پته ولګي چې دا خندا او دا جړه دا وخل او دا ټکول دا امپورټنت دی کنه دی نو بیا به زموږ هر یو سیز مینینګفل بوي او با مقصد بوي بیا به موږ یو منزل ته رسو. دغه حل دی د امپورټنت. اوس مونږه امپورټنت څه ته وایو په دې ورکشاپ کې ډکشنری به مختلف ډیفینیشن وایي، تاسو مختلف دي خو کوچره پرس کدي ورکشاپ کې مونږ یو مونږ به امپورټنت نه پس دیتا وایو او چې مونږ ځان لا پلانینګ کوو امپورټنت به دیتا وایو. محمد علي اوس دا د امپورټنت ډیفینیشن چې تاسو ته ویلو چې سیز را روان دار راځي ټیک شو. anything that takes us towards our strategic vision is called important. هر هغه سیز چې هغه مونږه زمونږ ویژن اړخ ته بوزي هغه امپورټنت دی. and anything that does not takes us towards or takes us away from our strategic vision is called not important. او هر هغه کار چې هغه مونږ خپل ویژن اړخ ته نه بوزي یا د ویژن نمبل اړخ ته بوزي هغه امپورټنت نه دی. فور ایگزامپل simple is that دا ملټي میډیا زما ویژن د دې تر رسیدل زما ویژن دی. تاسو ماته وایي دا یو قدم ما واغستو دا امپورټنت دی، دا دوه قدمه امپورټنت دی، دا درې قدمه امپورټنت دی. سو زما دا هر یو قدم امپورټنت دی ځکه چې دا ما خپل ویژن اړخته بوزي. اوس پرس کا زه درې قدمه نور اخلم دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی ځکه چې دا ما خپل قدم اړخته نه بوزي ویژن اړخته نه بوزي. او که زه دلته ولاړم بیا به زه درې قدمه اخلم دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی. تاسو ته کلم کارونه راشي مخه ته تاسو دا وګوره چې دا تاسو ویژن وخت بوزي کنه بوزي که بوزي نو بیا امپورټنت دی که نه بوزي نو بیا امپورټنت نه دی. اوس دوه امپورټنت خپل کې کلیس شو بیا تاسو هغه کې وګوره کوچ دا یو کار زته سبال رستو کم نو نقصان خو نه کیږي ځکه لایف must be flexible. نو تاسو هغه رستو کولم شي بل رستم بوتلی شي بل رستم بوتلی شي. فور ایگزامپل تاسو بل راغی او هغه کې سلور وزیدي او تاسو ځان سره جی کې کولی کو او پټولس کې چې سبا داخلو ما او نن چې کوم دی 28 تاریخ ته او هغه 5 تاریخ لیټ سپوز هغه کې ډیټ ته 5 اکتوبر ډیټ ته تاسو ځان سره سبا لیکل دي نو سبا ورځ راغله تاسو بل کار ورکشاپ ته راغله بل څه ته راغله دا امپورټنت دی بل امپورټنت دی. نو چې دغه امپورټنت دی نو کو دا تاسو ډیلی کې نقصان کوي هیڅ نقصان نه کوي. 5 اکتوبر دی په کلاس ډیټ ته نو دا څه تاسو په هر یو کار کې ګوره چې تاسو هغه ډیلی کولی شي او باندې کولی شي او په خپل ډیسیژن تاسو کوي باندې کوي رستو کوي او په دې باندې تاسو یو ځل بس تاسو داسې لاس جوړ شي چې تاسو کوم سیز لیکه هغه بالکل ټیک رواني. هغه څنګه زموږ ازوی آرټیست دی او ډېر ښه آرټیست دی مدثر عبد الله دی کور کې ډېر داسې زونه پراتی چې زه ته ګورم نو لیټرلی چې زم چې ډېر ښه خطرکانان به جوړ نه کی او سره سوزار نشته د بیا ما غشانتي شیزونه ډېر ښه جوړي ډېر خرنګ مرته ورکی. نو دا تصویران چې خلک څوک جوړي نو دی چې کله دا تصویر جوړي زمونږ استاد مونږ ته ډراینګ خو فاصله خدا استاد په بګ دی ژوند چې ستړي اوس کو نشته 400 کې ما به دا هغه نه دا آرټیسټي وغیرہ زده کوله غلط لم لیکل به امراته خودل. نو چې کله دی لومبي دغه کوي نو کو تاسو خیال وي پرخه یو تصویر جوړو ما او دا یو تصویر جوړو ما ټیک شو دې ځکه پرس کا ټیک شو دې ځکه خلو وغیرہ دا تندې وغیرہ ټیک شو دا زو جوړو ما نو مونږ ته آسانه طریقه خو له چې داسې ګوره لاینونه ډرا کې اگر جوړ کې داسې خو هغه ایکولی و ټیک شو. تاسو په دې چې دا په سوی مخانه کې دا راځي دا په سوی مخانه کې دا په سوی مخانه کې دا په سوی مخانه کې بس موږ شانته کوا موږ خانه ته راځو موږ شانته کوا موږ خانه ته راځه او اټ د اند چې دا خانه باندې تروانه کې نو هغه تصویر به تاسو جوړ شي. لومبي کې خلک دا شانته کوي بیا رو داسې ایکسپرت شي چې بیا تصویر ته دغنی وی کین راته
او ځان ته کرسۍ کینی او دلته په سړی ناستي او دلته ګوري او ایگزیکټ مګه شانت شو جوړ کی جوړای کنه جوړای ولی بار بار پریکټیس شي سونه چې چهرې دی بس دا دغه لاس یو ځل تیری شي بیا آسان شي تصویر جوړول ډیر ګران کار دی کو دا روزانه ټو ډوز ډیر ګران کار دی خو یا بل داخله ول دی یا سټډي کول دی یا ټماټر رول دی یا کچالان رول دی او یا چې کومو د کېدل دی د شمیر کارونه وي دا روزانه پریکټیس کی تاسو ته بدونه پریکټیس شي چې تاسو به سبب خپل پته لګي چې موږ کم کارونه د کول دي کم د نه دي کول کم د لیټ کول کم د مخه کول دي رښتیا راته وایي انکلودینګ می موږ بل په کومه تاریخ داخلو په اخري موږ د یونیورسيټي فیس په کوم تاریخ داخلو بیا بانک رشوي بیا به ترتیبي کو بیا سفارش کو بیا ټلیفونونه کو بیا کرپشن کو وجه سره پلانینګ نشوي چې پلانینګ نشوي امپورټنت موږ ته پته نه لګي ټو ډو لیست موږ ته پته نه لګي نو کرپشن بے ترتیبی نقصان او قانون ماتول بیا پکې هر سرازي او بیا دی وای دا زماره پر امپورټنت دی ماده پر امپورټنت دی نو خلکو بي عزتیم پکې کیږي بیا دی هغه کارونه کوي نو کله چې مونږ ته ان د امپورټنت پته نه لګي او بیا د هي مطابق پلانینګ نوي نو ډیفینیټلی زموږ سوسایټي کې به دا سيزونه جنم اخلي او دا بیا سیوا کیږي د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي